ډیره زیاته مننه، ډیره شکریه. او محمد عمران صاحب ته د واده مبارکي وایو. یو ډایلاګ دی بره په دې بره علاقو باندې اکثر داسې کېږي، دا زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره تاسو دا چیلې ګډې بیزې وشړئ، خو خیال ورته کوئ په پردو جوارو ورنشي. نو د هغوی خو ورته بیا خیال نه، زه به خپله د دیرم، خیر دی نو ټنشن. د هغوی ورته بیا خیال نه، نو هغه زنانه ورته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي دا مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګ ټرای وکړو. وې زړه مې د شګو سرت نور دې نو او د بلتان باران نبینا او اخر بپړ مخیر را پریوزمه یا د جانان غم زد روغلی ونه کړمه کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې را معلوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه ده د مسافرو. دې پسې بل یو ډایلاګ دی وی काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता, मैं किसी और से शादी करूंगी. नहीं राजा, ऐसा मत बोल राजा, ऐसा मत बोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. I love you राजा, I love you, I love you. ټول به د ګلزار علم صاحب आवाज دی چې او د لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي کنه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه. د عظیم خان دی دیروالا هغه وایي چې اسکول ته لاړه پالکانو یې زړه ولګاوله اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي ای وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې. بل یو ډایلاګ دی د پښتو وایي دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی. لالا هم ستاسو خورم بل څوک نه یم هم ستاسو خورم. بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رورونه او کومه جینۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ. نو مې وجنې که نه لالا ومې وجنې که نه زه د به پرېښې یم ومې وجنې که نه ومې وجنې که نه. کفایت شاه وایي چې او سندانې و څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې له باکې سوله درتلم. او زرڅنګه وایي چې وای خلک فتګو باندې ولې سره نه ده که نه راشمه ما زوی دې لیونه راشه
شمع ما زوی د لیونی واحد ګل یو زوړ سنگر دی قصې مې به کولې نو هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه یا د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله والا او بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده نو په هغې کې چې جهانګیر کله مړ شي نو نادیه ګل په هغې کې سر پروت وي نادیه ګلو ته بیا چغې وایي نو هغه ته په دې انداز وایي وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته ملګري د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي خو کوشش به وکړم وای کدی غم په ما انبار شي پروا نشته کدی غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي اخري به یو دغه وګو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي نو هغه بیا داسې کوي وایي